سلامونه او نیکې هیلې افغانان ورونو تاسو ته معلومات دی چې نن په افغانستان ننګرهار په جلال آباد ښار کې د پاکستان ویزې اخیستې او ډېر افغانان راجمع شوي وو. تقریبا په هغې کې ټیل ماټیل شوی دی، رش جوړ شوی دی. تقریبا زموږ 12 افغانان پکې شهیدان شوي. موږ د هغه شهیدانو کورنۍ سره خپل همدردي شریکو. خو زه تاسې ته وایم افغانان ورونو چې تاسې مکې ته روان استئ، مدینې ته روان استئ، بیت المقدس ته روان استئ، د عرفې ورځ ده، څه تندر په تاسې را پرېوتی دی چې دومره غټ تعداد کې تاسې راځئ. تاسې په خدای یقین وکړئ افغانان ورونو چې په دې کې 90% د مستۍ دپاره راځي، 10% به داسې چې هغه به وروره یو بیمار لري، یا به یو مړی په پاکستان کې شوی، یا به د واده خبرې، یا به بل خبرې. معمولي په غاښ باندې در شي وروره ډزه وروره پاکستان ته منډې وایي. خالی په سر یې در شوی نه وروره په ښه بیا په جلال آباد په کابل کې علاج کېږي، خدای به پاکستان ته منډې وایي. ټوله ورځ به په دیره کې پروت وي، د 10 روپو درک به نه لګي، د پاکستان د ویزې دپاره به قرض کوي او سه مهربانه چې زه په پاکستان ته ځم. نه په تاسې باندې ولاکې د افغانستان حکومت ملامته دی، نه ولاکې په تاسې باندې د پاکستان حکومت ملامته دی. تاسې ته حکومت چغې وایي په لاسپیکر کې، تاسې لکه د ځناورو غونده کې بېادبي دي، ما پاسپورټونه ورولئ چې اوس ویزه پې ولګوه. تاسې انسانان هستئ. تاسې سره موږ په انګلیش درته خبرې وکړو، په عربۍ در سره وغږېږو، په اردو در سره وغږېږو، په کومه ژبه تاسې موږ پوه کړو. تاسې خو ځانونه خپله وژنئ، تاسې خو ځانونه خپله خودکشي کوئ. لږ د خدای ظالمانو د دې دنیا نه لږ زده کوئ. بیا سړی په قطار کې ودرېږي، بیا سړی وګوري چې دومره رش دی، دومره خطره ده، زه ولې دې ته ورشم؟ د دومره غوبل کې تاسې وروره څه تندر په تاسې را پرېوتی. په دغه افغانستان کې زه خلک پېژنم، 15 کاله کېږي چې ناجوړه شوي او کار ته تکلیف پرې راغلی، همدې افغانستان کې علاج شوی دی. یو په تاسې وروره تنور دی در باندې منډې دلته او منډه هلته، پاکستان ته منډه کوه، افغانستان ته منډه کوه. لږ د خدای په خاطر باندې لږ په قلاره کښېنئ، مه وژنئ ځانونه، مه وژنئ نه نور خلک وژنئ. موږ پوهېږو، ما په دې باندې غټه مبارزه کړې ده چې په افغانستان کې د یو 4 غټې شفاخانې جوړې شي، مدرسې دې جوړې شي. خو زموږ خاینین خو تاسو ته معلومات دی چې هغه شان وروره خپل بنګلې او خپلې دغه یې جوړې کړي. خو دومره ضرورت نشته چې څومره تاسې منډې ترډې وښئ. لږ د خدای نه ویرېږئ، د دنیا نه زده کوئ. ولې د خلکو کورونه تباه کوئ؟ ولې ځانونه تباه کوئ د ویزو دپاره؟ څه شی دی چې پاکستان ته تاسې منډې وښئ؟ والله که ستاسې دومره ضرورت وي، څومره چې تاسې دلته په دې ګڼ تعداد کې راوځئ. که نن مې درته وویلې چې نن چې راځه د امریکایان بمباري کوي، یا راځه د افغانستان دپاره یو مظاهره کوو چې دا وطن جوړ شي، خو ولاکې هم د کور نه راوځئ او د پاکستان دپاره نیغ کېږي راوتلي یاستئ. د هغه فامیلونو ته سره موږ د همدردي ده. خو زه دا وایم افغانان ورونو چې دا دې باندې څوک هم نه دي ملامته، دا په خپله ځانونه وژني، دا په خپله وروره د ځان دشمنان دي. لږ شرم وکئ، لږ حیا وکئ. په دومره غټ تعداد کې تاسې راوځئ، په دومره غوبل کې څومره ویزې دلته لګېول، سړی داسې فکر وکړي چې څومره ویزې د ورځې لګېږي. تاسې لکه وروره پاسپورټونه لکه د لوټونو چې سړی شیندي په ډمانو باندې، هغه شانې دا پاسپورټونه هم داسې ولئ. لږ د دنیا نه یې زده کوئ، دنیا در پورې خاندي. کشکې خو چې زه افغان نه وې، مسلمان وې، خو چې د انډیا مسلمان وې، مسلمان وې خو چې د بنګلادیش مسلمان وې، چې بیخي د افغانستان وې نه. ځکه تاسې ولانې باندې موږ ستړي شو، یو شي هم تاسې وروره دغه نه کاپي نه